پوښتنه وکړه څنګه باچاهان سوی. وی یو ورځ زه غزني ته لاړلم، نو غزني کې یو ورځ وی باندې ووتلمه، وی شکار می کردیم، به اراده ای رفتیم که شکار بکنیم. وی بعد از نماز پیشین بود، وی ما بچه غزاله و حسی را گرفتیم. فارسی کی چه ورته وایي غرتې ته؟ آهو. بچه آهو را گرفتیم. ما در کتابها یک فتاوارم به این نام داریم به نام فتاوای آهو. در فتاوای تاترخانی از او بسیار نقل میکنه، کذافی فتاوای آهو، به این نام فتاوا هستند. مقصد صرف از یاد آدم میراگنی به خو میپامیم که آهو. نو آهو بچه آهو را شکار کرد. و ایره که شکار کردیم امرایم به اسب ماندیم، به طرف قصر خود می آمدیم. و یکی می آمدیم نو اینطور یک چیز گیره، یک چیز به گوش می رسه. چی هستنی؟ اسب خود که استاد کردیم، پشت روی که سعی کردیم که مادر ای بچه او پشت ما روان است و گریه میکنه. وی باز اسب خود برش دور دادیم، او را گریخت. باز که آمدیم باز امیطور یک گریه می آیا به گوشیم، باز گفتیم، باز که دیدیم باز امو هستن. سیوم دپوی آهو که نزدیک شد باز گریه میکنه. وی اسب خود استاده کردیم، بچه آهو را به آهو الا کردیم. اینقدر وی خوشحال شدن که از حد بالا. وی به خانه و دارالامارت که رسیدیم، وی امرایم شکار نبود. وی به خانه که آمدیم، وی بسیار شب خواب میبینیم. محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم در خوابم آمد. وی به ما میگه یا سبکتگین مبارک باشه، الله عز وجل به شما و در خاندان شما، به شما و به خاندان شما یک انعام بزرگ کرد. ما برش گفتیم این انعام در مقابل چی؟ گفتن که انعام در مقابل او کار نیک که تو بچه آهو را به او آهوی مظلوم الا کردی. الله اینقدر از پشتت راضی است که یک انعام بزرگ به تو به خاندان تو کرد. باز امو بود که الله عز وجل به محمود ابن سبکتگین الغزنوی انعام کرد که بادشاه شدن. بادشاهی استنا به این خطه افغانستان امروزینه تا هند، تا اقیانوس هند، همه سند و همه هند، تا او جای این تا اصفهان، از این طرف تا خوزستان و خزر دریا تا او جای حکمرانی بودن. محمود غزنوی رحمه الله دی وی قاصد ته ویلی وی ته هند ته لاړ سه، له غزني نه یو قاصد هند ته ولیږه، وی ته لاړ سه هلته د هند بادشاه نه پوښتنه وکړه چې ولې دې تاسې عمرونه لږ دي، ډېر دي او د موږ عمرونه لږ دي. دی چې کله راغی قاصد، نو قاصد بادشاه نه پوښتنه وکړه وی ولې دې مسلمانانو عمرونه لږ دي او د تاسې ډېر دي. دا اوس که تاسې فکر وکړئ دنیا کې ډېر عمرونه دي چا دي؟ د کفارو دي. ولې؟ راته کېناسته، نو بادشاه ورته ویلي وي د دې جواب در کوم، خو دلته یوه غاټه ونه وه، دا ونه ووهه چپکه دا ونه، بیا جواب در کوم که نه یې در کوم. د قاصد چې راغی ځان سره کېناست چې اوس ونه نو دا څه کوم چې ونه چپه کوم، دومره غټه ونه ده، هر څومره چې فکر یې وکړ. نو ویلي ځان لاړ بسې بېرته محمود غزنوي ته ورسې، ورته ویلې چې جواب یې داسې معلق که تر یو شي پورې. بیا ځان سره ویلې چې که اوس ورسې نو خو ونه به دې وهلې وه، جواب به دې راوړی و، بې عزته به مې کي. بالاخره په دې اول خو یې نه منله ونه څه کوم، نو کېناسته چې ونه باید ووهم. دې ونې دې وهلو دپاره یې فکر وکړ، غاټه ونه ده. اوس راغی کېناسته، اول خو یې همت نه و، بې همته و، بې موراله و. اوس یې قصد وکړه چې دا ونه وهم، خو اوس ځان سره فکر کوي په تبر یې وهم، په اره یې پرې کړم، پرمکاټ خو هلته نه و، نو په څه شي چپه کړم دا ونه. په دې فکر کې دا ټول همت و قصد ونې ته متوجه کړ. نو چې قصد یو دم آواز سو، دراز آواز سو، شر و شور سو، څه چل ده؟ او دا خو ونه چپه سوله. کومه ونه چپه سوله؟ هغه غټه ونه چې ورغی هغه ونه چپه سوي. چا چپه کړله؟ خپله چپه سوي. خپله چپه سوي که چا چپه کړې؟ عجیب و، خپله چپه سوي که چا چپه کړه. انسان چې قصد یو شي ته وکړي هغه کله کله په قصد باندې هم شی چپه کېږي.